له ملا هیبت الله څخه د جاپان تازه مهمه غوښتنه او د اسلامي امارت ځواب. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. جاپان له اسلامي امارت غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې ټولګاډي واکمني جوړه کړي. دغه غوښتنه د جاپان د واکمنۍ له لوري دغه هیواد ته د اسلامي امارت د یو لوړپوړي پلاوي د یون پر مهال په یوه ګډه ناسته کې شوې ده. د نیپون بنسټ چې په توکیو کې یو نادولتي بنسټ دی، فرانس پریس رسنۍ ته یې ډیره کړې چې د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړي چارواکي د دغه بنسټ پر بلنه جاپان ته تللي او د معلوماتو له مخې چې دغه یون به یوه اونۍ پایښت وکړي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارت د واکمنۍ له بیا پیل 2021 زیږدیز کال وروسته د دوی استازي جاپان ته یون کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختیځ او افریقا د چارو مشر ایندو د اسلامي امارت له یو لوړپوړي استازي سره لیدنه کړې. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې ښاغلي ایندو په دې ناسته کې اسلامي امارت هڅولی چې د بشري حقونو درناوی وکړي او یو ټولګاډی سیاسي بهیر رامنځته کړي. اسلامي امارت په افغانستان کې سخت قانون پلی کړی چې د دغه واکمنۍ توندلاري په ډاګه وي. اسلامي امارت د سیاسي ګوندونو پر خوځښتونو، د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار، د وینا پر خپلواکۍ او په ګڼو برخو کې سخت بندیزونه لګولي دي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت د هغه چارواکي نوم نه دی یاد کړی چې له ایندو سره یې لیدلی، خو د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري په ډاګه کړی چې د هغه په ګډون یو شمېر نورو چارواکي جاپان ته رسیدلی دي. لا تر اوسه پورې د دغه یون د بېلابېلو برخو جزئیات نه دي رسنیز شوي او د اسلامي امارت پر ګډون جاپان یې هم پر تړاو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.